sum if بل logical formulas logical کې چې دا and or او not اول به دا درې وایي ښه اول راځو sum if ته sum if به په دغه ټیبل کې ولیکو مثلا زه غواړم چې دلته د چا ټوټل راوباسم صرف اور صرف د قلمو ټوټل راوباسم چې مثلا د قلمونه چې په دغه لیست کې خرڅ شوي دي ټول ټوټل یې څومره ده یعنی د یوه شي اوس ګوره که زه دا ټوټل راباسم دا خو د ټولو ټوټل ده زه صرف اور صرف د چا ټوټل غواړم د قلم غواړم چې دلته هم ده او دلته هم ده دلته په دې لیست کې چې هر څومره ځای قلم ده صرف د دې ټوټل راوباسم چې د دې ټوټل څومره کېږي یا مثلا صرف کوانټیټي راوباسم چې د دې کوانټیټي څومره ده یا قیمتونه راوباسم یعنی د یوه مشخص شي قیمت که غواړئ بیا به څه فورمول نه استفاده کوئ سم اف نه مساوي سم اف قوس خلاص ګوره اول درته فورموله کې څه شی راځي رینج راځي چې کوم رینج کې غواړئ مثلا زه د قلمو د دې پروډکټ غواړم نو دا به زه ټول انتخاب کوم چې د دغه رینج دا رینج قیمت راغی هغه نه وروسته بیا څه شی راځي کرایټیریا پام مو ده ورته کرایټیریا کاما کرایټیریا د چا قیمت غواړم دلته به یې ولیکم په کوډ کې چې د چا قیمت غواړم د پې کاما اوس سم رینج ټوټل د کوم شي ټوټل غواړئ د چیش په بنیاد ټوټل غواړئ نو زه هم دغه ټوټل یا دا هر یو چې غواړئ درته هم دغه ټوټل او قوس ما اوس انټر کړه د قلمو ټوټل څو کېږي که قیمتونه کم کو نو مینې معلوم به شي اوس ګوره دلته قلم په 10 روپۍ و او څو دانې اخیستې دي 6 دانې چې ټول څو شي 80 بل دا ده چې ټوټل یې څو ده 3200 یو 80 دا به هم ټیک مارک کو سلیکټ کو بل دا ده دا به هم سلیکټ کو ګوره ټوټل څو راغلی سټیټس بار ته هم پام ده 8302 دا د چا قیمت شو که اوس زه د بل شي غواړم د قلم په ځای مثلا پنسل غواړم دلته په فورمول کې به یې چینج کړم بوک د کتاب څو کېږي پوه شوې یا داسې هم کولی شو چې دلته ورته یو ټیبل غوندې جوړ کړو مثلا ما لیکلی پروډکټ او دلته مې لیکلی ټوټل چې د هر پروډکټ ټوټل راوباسم دلته به پروډکټ لیکم مثلا کوم پروډکټ ټوټل زه غواړم د کتاب غواړم دلته به فورمول ورکړم مساوي سم اف قوس خلاص اول رینج بیا ورته کوم که د نفرو په حساب کوم مثلا زه ورته وایم چې حشمت الله ټوټل څومره خریداري کړې ده هغه راوباسه نو دا وری به بیا څه انتخابوم دغه لیست به بیا انتخابوم کاما بیا کرایټیریا کرایټیریا کې ورته وایم چې د چا غواړم د دغه شي غواړم ادرس به انتخاب کوم خو بیا به وروسته بیرته نوم کو چې ما مخکې دا ځای هغه کړی دا وروسته نوم کو کاما ټوټل کوم یو ده قوس باندې انټر څو راغی 0 ولې 0 راغی په دې خاطر چې مونږ دلته دا ادرس وروښوه او په دې ځای کې چې لیکل شوی کتاب او مونږ دا لیست انتخاب کو کنه نو اوس به راشم دا به چینج کوم زه ورته وایم چې د چا ټوټل راوباسه د فرهاد ټوټل څومره خریداري کړې که چېرته راشم زاهد الله ولیکم زاهد الله څومره خریداري کړې دا سم اف شو پوه شوئ په فورمول باندې کیدای شي ادرس استفاده کوي هم او که ادرس نه استعمالوئ ګورل ته ما ادرس ورکړی که ادرس نه استعمالوئ راسن نوم لیکئ هم خو د ادرس کولی دا ده چې بیا وینې دلته راسن نوم بدلوئ هلته به ټوټل یې خپله بدلېږي هر وار به د دې ضرورت نه وي چې فورمول ته لاړ شي تغیرات پکې راولئ پوه شوئ په سم اف باندې حاجي احمده پوه شوې ښه دا شو سم اف بیا راځو اینډ اور ناٹ ښه اول به راشو اف فورمول ته مونږ پرون اف فورمول ویلې چې مونږ ویل د شرط په بنیاد باندې که چېرې مثلا مونږ دلته ادرس ورکړی و ګوره فورمول یې ته هم پام ده چې که چېرته دغه له څو نه کم وي له 50 نه کم وي بیا یې فیل کا او که نه وي بیا یې پاس کا مونږ ویلې چې په دې شرطیه کې 3 شیان راځي یو شرط راځي یو که چېرته دا شرط صحیح و او بل که چېرته شرط صحیح نه و نو که چېرته زه غواړم چې هغه وکړم مثلا وایم چې د چا نمرې له 90 نه زیاتې هغه ته ګریډ A ورکړه که له 80 نه زیاتې وي ګریډ B ورکړه که له 50 نه زیاتې وي ګریډ C ورکړه که له 50 نه کمې وي بیا فیل وکړه څو شرطه غواړم تقریبا 4 شرطه غواړم ګوره دلته به یې ولیکم مثلا که د چا نمرې له 90 نه زیاتې وي هغه باید څه شی شي ګریډ A شي که له 80 نه زیاتې وي ګریډ
B شي او که له 50 نه زیاتې وي ګریډ C شي دا ولګ جګ کوم او که له 50 نه کمې وي له څونه له 50 نه هغه باید څه شي فیل شي څو شرطه شو څلور شرطه شو اوس ګوره دا موږ په مختلفو طریقو کولی شو خو اول راځو نسټډ اف دی ته وایي چې په یوه فورمول کې موږ څو اف ورکو هر څو اف په یو فورمول کې ورکولی شي ګوره دلته به ولیکمه ګریډینګ مساوي اف قوس خلاص اول شرط ورکوم شرط کې دغه عدد ورته ښیم ټوټل که زیات و له څونه له 90 نه کاما اوس ګوره دلته راغی ویلیو اف ټرو که چېرې دا شرط صحیح و له 90 نه زیات و که نه نو څه شی باید راشي قوس کې لیکم ګریډ ا راشي کاما اوس دلته راغی فالس ویلیو اف فالس که چېرې دا شرط صحیح نه و یعنې له 90 نه زیات نه و بیا څه وشي اوس زه کولی شم بل اف دلته ورکړم بیا اف قوس خلاص بیا ورته ښیم همدغه عدد چې که چېرته بیا دا زیات و له څونه دا ورته هم له اتیا نه ګوره د اول شرط مطابق موږ ورته ویلې که له 90 نه زیات و ګریډ ا شي که چېرې شرط صحیح نه و له 90 نه زیات نه و بیا چک دی کې که له څونه زیات و له اتیا نه زیات و کاما دا ورې د ګریډ بي شي کاما بیا اف ورکوم دا ورې بیا هم دغه خانه ورته ښیم چې که دا ورې زیات و له څونه 50 نه کاما بیا د ګریډ سی شي کاما که چېرته دا یو هم نه و مثلا له 90 هم زیات نه و له اتیا هم زیات نه و له 50 هم زیات نه و تمن بیا کم راځي که نه 50 نه کم راځي نو بیا د څه شی شي قوس بند کا ګوره څو اف هم جوړ کړي دي درې د هر یو به جدا جدا قوس بند شي ګوره د یوه شو د بل شو او د بل شو څو قوس هم بند کړه درې ولې هم درې قوسه بند کړه ګوره یو قوس دلته شروع شو یو قوس دلته شروع شو یو دلته شروع شو نو مینه درې واړه به بند کړي انټر وکړي دی څه شی راغی ولې ګریډ یې راغی په دې خاطر چې له 90 نه زیات ده اوس کم دام داسې لاندې راکش کړو دا ګریډ سی شو دا ا دا ا دا ولې ګریډ سی شو په دې خاطر چې له 50 نه زیات ده که چېرې یو له 50 نه کم کو دا به لږ زیات کو دغه یو به کم کو دا به څه شی راشي فعل ولې فعل راغی چې له څونه کم شو 50 نه کم شو نو په یوه اف مابینځ کې هر څو اف ورکولی شي پوه شوې په همدې باندې حاجي احمده پوه شوې بل راځو لاجیکل اپریټرز ته چې ما مخکې ویلې اینډ اور او ناٹ اینډ اور او ناٹ څه کار کوي ګوره دلته که چېرته یو کالم زه بله من اضافه کړم یو شی به بله من لیکم اکسس دا د ټوټل خپله ورسره جمع شو لږ به یې کمې داسې اوس ګوره موږ د دغه فورمول په حساب چې موږ اف ورکړی موږ ویلې که د چا نمرې له 50 نه کمې وي هغه د څه شی شي فیل دي شي او که زیاتې وي شي اوس که چېرته دلته د یو چا نمرې په یو مضمون کې ډېرې کمې وي مثلا په دې مضمون کې نمرې څو دي لاس دي نو اوس دا باید کامیابه وي که ناکامه څه شی وي مکتب کې چې د یو چا نمرې په یو مضمون کې کمې وي هغه ناکامه وي که کامیابه اخري نتیجه یې څه شی وي ناکامه وي خو خیر موږ به یې ناکامه وبولو مشروط یې وبوله که نه اوس ګوره دلته زموږ د فورمول په حساب دی څه شی ده کامیابه ده ولې کامیابه ده په دې چې موږ دلته ورته ویلي وو چې که نمرې له څونه زیاتې وي له 50 نه کمې نه وي هغه کامیابه که نه نو دلته اوس دی دې ته نه ګوري چې دغه نمرې په یو مضمون کې د ده یوه نمرې څو دي دی د چا په حساب باندې ګوري د ټوټل په حساب باندې ګوري که زه داسې فورمول ورکوم چې دی د دغو نمرو په حساب وګوري مثلا دا نمرې مو ګوري چې باید له څونه زیاتې وي دا نمرې مو ګوري دا نمرې مو ګوري که دا ټولې نمرې زیاتې وي په هغه صورت کې د کامیابه کې که نه ناکامه دي نو بیا به راځو له لاجیکل اپریټرز نه به استفاده کوو چې له کوم یو به نه استفاده کوو اولې اینډ نه اینډ په پښتو کې څنګه ورته وایو او خالد متوجه یستې ګوره داسې وایو چې که چېرته د ورډ نمرې زیاتې وي او د اکسس نمرې زیاتې وي او د اکسل نمرې زیاتې وي بیا د پاس شي که نه فیل شي ګوره څه شی پکې راغی او پکې راغی نو اینډ به استفاده کوو مساوي اف قوس خلاص چې که څنګه خلاص شو اول څه شی ولیکه اینډ قوس خلاص اوس ګوره قوس خلاص چې ګوره اول پکې څه شی لیکل کېږي لاجیکل 1 چې اول شرط به ورکوي اول شرط مې دا د انتخاب چې دا باید زیاتې وي له څونه 50 نه مساوي به ورسره ورکړو چې که له 50 سره مساوي هم صحیح ده مساوي اف اینډ قوس خلاص
که چیرته دا زیات وو یا مساوي وو له 50 نه. دا یې اول شرط کاما اند او کنه دویم شرط دا کلیک کوم بیا ورته وایم چې که چیرته دغه زیات وو یا مساوي وو له څو سره له 50 سره کاما اند خو تیار ورکړی او پکې راځي کنه او دا که چیرته دا زیات وو له 50 نه یا مساوي وو له 50 سره صحیح شو کاما اوس دې څه وشي راځه یا قوس بند که چیرته ګوره دغه له 50 نه زیات وو او دا له 50 نه زیات وو او دا له 50 نه زیات وو په هغه صورت کې باید د څه شي که نه قوس بند اوس ګوره دا څه راغی ولې فعل راغی په دې چې دغه یو نمرې له 50 نه کم دي که چیرې دغه له 50 نه زیات شي یا 50 شي نو هلته به نتیجه باید د څه شی راشي دا لږ زیات که دا بل هم 4 ده دا به هم 50 کو اوس دی څه شی شو پاس شو همداسې به اعلان دې راکش کړو چې د نورو ریزلټ هم راوباسي نور ټول فیل شو په دې فیل ده چې د 22 دی د 22 دی د دلته 4 نو چې کله ورته نمرې زیاتې کې نو بیا به دی ټول چې دا یو دی فیل وي په دې چې دلته دا نمرې کمې شوې نو دا شو اینډ لاجیکل اپریټر دی ته وایي پوه شوې په اینډ باندې بل دا اور که موږ د اینډ په ځای اور ورکو اور په پښتو کې څه مطلب یا اور یا مطلب که چیرې اور ورکو نو بیا داسې کېږي چې که چیرې دا نمرې له 50 نه زیاتې وې یا دا نمرې زیاتې وې یا دا نمرې زیاتې وې یعنی په د درو کې که یو هم زیات و نو دی کامیاب ده که نه ناکام ده اوس ګوره که زه اور استفاده کوم دلته به اینډ ولیکم اور استفاده کوم هماغه فورمول لیکم اف صرف په سر کې څه شی ورکوم اور ورکوم اوس ورته وایم چې دا نمرې که زیاتې وې یا مساوي وې له 50 سره دویم شرط کاما دا ورکوم چې که دا زیاتې وې یا مساوي وې له 50 سره کاما بیا دغه عدد ورکوم چې که چیرته دا زیاتې وې یا مساوي وې له 50 سره قوس خلاص قوس بند اوس ورته وایم چې پاس که چیرته شرط صحیح وو دا کوم شرط چې ما دلته ورکړو که دا صحیح وو پاس که نه اوس وګوره دا پاس راغی اوس ګوره په دې اور مونږ ورکو چې که چیرې یا دا نمرې زیاتې وې یا دا نمرې زیاتې وې یا دا نمرې زیاتې وې دی پاس کړه یعنې اوس ګوره که زه دا نمرې له 50 نه کمې کړم هم دی څه شی ده پاس ده که دا نمرې کمې کړم هم پاس ده که چیرته دا هم کمې شوې بیا به دی څه شی کېږي په دې چې مونږ یا ورته ویلې که دا زیاتې وې یا دا زیاتې وې یا دا یعنې په دې درو کې که یو هم زیات و ته دی پاس کړه دې ته اور وایي اینډ پوه شوې نو که چیرته درې وړې که یو هم زیات وې کامیاب ده که نه ناکام ده او اینډ کې چې ده که چیرته درې واړه زیاتې وې کامیاب ده که نه ناکام ده پوه شوې په دې باندې بل دا ناټ همیشه منفي لپاره استعمالیږي که چیرته دا زیات نه و مثلا موږ په دې فورمول کې ورته ویلي دي چې که چیرې دغه نمرې له 50 نه زیاتې وي په ناټ کې څنګه ورته وایي که چیرې زیاتې نه وي نور هماغه شی ده نور دا ناټ چې تاسې در سره استفاده کوئ همدغه به بس وي